دفاع دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف نهي المنکر امر د خدای بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهي المنکر. د امر بالمعروف وزارت اړوند په نظامی برخه کې د منکراتو د مخنیوي او شکایتونو اوریدلو د علمي بورډ څلور کسیز هیئت د پلازمینې کابل د کورنیو چارو وزارت اړوند د وزارتونو د ساتنې نظامی ټولي له مسؤلینو سره په ناسته کې لومړی د یاد ټولي له مسؤل سید رسول شفیق سره په ځانګړې ناسته کې هغوی ته د امر بالمعروف وزارت له لوري په نظامی برخه کې د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوې پالیسي واوروله او له هغوی په جدي توګه غوښتنه وکړه چې په ترلاس لاندې کسانو ټاکل شوې سپارښتنې په پوره توګه پلي کړي. د غزنی ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د 14 ولسوالیو واغز، خواجه عمري، ابند، جاغوري، زنخان، خوږیاڼي، ګیلان، اجرستان، دیک، ناور، مقر او جغتو ولسوالیو له اوسیدونکو سره اصلاحي ناستې ترسره کړي چې د دې ناستو یې موخه په ټولنه کې د منکراتو مخنیوی او خلکو ته د حجاب او امر بالمعروف پر ارزښت خبرې کول و. د لوګر ولایت د مرکز پل عالم محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د لوګر د حج اوقاف او کاروالۍ ریاستونو څخه د امیر المؤمنین حفظه الله د فرامینو د تطبیق په موخه څارنه وکړه. د یاد ولایت محتسبینو د یادو ریاستونو د رئیسانو او کارمندانو سره په ناستو کې له هغوی وغوښتل چې د نظام د پایښت لپاره د امیرانو اطاعت وکړي او په خپلو نیکو کړنو ولس ته د اسلامي نظام رښتینی انځور وړاندې کړي. د غزنی ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی محمد علیم ناصح د یاد ولایت اول امنیتي حوزې له مسؤلینو سره د مشرتابه او امر بالمعروف وزارت د سپارښتنو د پلي کېدو په موخه په جوړه شوې اصلاحي ناسته کې هغوی ته وویل له ولس سره له نیک او مسلکي چلند څخه کار واخلئ او په خپلو کړنو ولس او نړۍ ته د اسلامي نظام رښتینی انځور وړاندې کړئ. د هلمند ولایت د امر بالمعروف رئیس شیخ عبدالرحمن طیبی لمل پلاوی سره د یاد ولایت د عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د پولیسو د ښوونیز نظامی مرکز دومې دورې د فارغینو په فراغت غونډه کې د ګډون پر مهال مجاهدینو ته په خطاب کې وویل هغه څه چې مو په دې ښوونیز بهیر کې ترلاسه کړي عملاً یې په خپلو کړنو کې ولس ته وړاندې کړي او خپلې کړنې د اسلامي نظام له پالیسۍ سره سمې ترسره کړي. د قندهار ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د دعوه جماعتونو له ملا امامان او قومي مخورو سره اصلاحي ناستې ترسره کړي. په دې ترسره شوو ناستو کې محتسبینو پر دې ټینګار وکړ چې د جماعتونو ملا امامان خلکو ته د امر بالمعروف او شرعي حجاب پر ارزښت خبرې وکړي او د سیمې له قومي مخورو سره په ګډه په ودونو او نورو خوښیو کې د بې ځایه دودونو او مصارفو مخه ونیسي.